أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا. اللهم ربي زدني علما. وقد يكون الفاء لبيان العلة. تاسو تبیگا حروف عاطفه او حروف معانیو کې دویم حرف بیان شروع څهغه حرف فا ولده. فا هم دوی معناګانې لري، یوه معنا حقیقی او یوه معنا مجازي. حقیقی معنا د فا څهغه تعقیب مع الوصل د پاره ده، اور مجازي معنا د فا صدا علت د پاره ده. دا څه د پاره ده؟ علت د پاره ده. نو څکله دا فا علت د پاره د علت بیانولو د پاره وی مجازي معنا ده، نو دغه ځکه به هم هغه دوا شرطونه ملحوظ وی. څه کم شرطونه تاسو ته واو کې بیان شو. څه واو حقيقي معنا مطلق جمع د پاره، مجازي معنا حال د پاره. او څکله حال د پاره وی نو دا به افاده د معنا د شرط ور کوي. نو اوس مجازي معنی طرف ته ضرورت کوي. نو دوا شرطونه، یو شرط چې دغه محل دا به صلاحیت د مجازي معنی لري. دویم شرط چې تعین د مجاز اور تعذر د حقیقت باندې دلیل موجود وي. تعین د مجاز اور تعذر د حقیقت باندې دلیل موجود وي. ځکه د دواړه شرطونه موجود وي نو بیا به ته مجازي معنی طرف ته لاړ شي، حقيقي معنا به د دې ولا پرېږدي. وقد يكون الفاء اور کله کله وی فا لبيان العلت د پاره د بیان د علت، یعنی د پاره د بیان د علت. نو دی کې دواړه کېدل شي. دغه فا ما بعد دا علت وی اور ما قبل هغه معلول وی. اور دام کې دل شي چې دغه فا د په حکم باندې داخله شي. نو بیا ما بعد د فا د معلول اور ما قبل د فا د بیا علت، د بیا علت. لکه ګوره اوس دغه اول مثالونه د بیانای چې د دې کې فا د په علت باندې داخله ده. نو اذا مثاله مثال د دې اذا قال لعبده څکله وی مولا خپل عبد خپل غلام ته اد الی الفا ته ادا کا ماتا 1000 درهم فانت حر زکات آزاد. ګوره دغه فا دا علت د پاره دی کنه. نو علت ولا معنا بکای. د علت ولا معنا پښتو کې دا کیږي زکا. زکات آزاد ولی زکات آزاد. اور اندرنگی اردو کی د دی والا معنی کولا شي کیوں کہ تو آزاد ہے یا اس لیے کہ تو آزاد ہے، اس لیے او یا کیوں کہ. اور پښتو کې زکات آزاد ہے. اوس ګوره دغه ځکه دواړه شرطونه موجود دي. زمونږه مجاز طرف ته ضرورت وکړلو، حقيقي معنا مدفع پرېګ دا ولا سفارتی تعقیب مع الوصل د پاره. اور فا حروف عاطفه ونه دي کنه. څکله حروف عاطفه ونه دي نو ما بعد د فا دا مرتب وي په ما قبل باندې. صحیح. نو اوس دغه ځکه ګوره ادي الی الفن فانت حر. اول شرط صدا محل صلاحیت مجاز لري. یره مجازي معنا دلته کې صحیح کیږي. څنګه صحیح کیږي؟ دسه ز ادایګي د الفو د پارا علت هغه حریت ده. ادایګي د الفو د پارا علت هغه حریت ده، ازادي ده. دا معنا صحیح کیږي خنا. یره ادایګي د الفو رتوکا ولی وکم لپله وکم نه ته آزاد کنا. ادایګي د الف دا معلول ده
اور ادایګي د الف د پارا علت هغه ازادي ده حریت ده نو د دې د پارا علت واقع کېدل شي خنا نو دا ګوره محل صلاحیت د مجازي معنی لري اور دویم شرط هغه دا دی چې په تعیین د مجاز اور په تعذر د حقیقت باندې دلیل هغه څنګه ګوره دغه ځکه فاصله د پاره رسی حقيقي معنی کې تعقیب معل وصل د پاره اور ماده تقول صدا فا حروف عاطفه ونه ده نو حروف عاطفه دا ما بعد کلام دا مرتب وی په ماقبل باندې نو دغه ځکه ترتب نه صحیح کیږي ولی نه صحیح کیږي ځکه ماقبل جمله اد الی الفن دا جمله انشائیه ده اور ما بعد جمله فانت حر جمله خبریه ده د جمله خبریه تراتب د دې عطف په جمله انشائیه باندې صحیح نه دی نشي کېدل نو د واجینا مجازي معنی متعینه شو حقيقي معنی متعذر شو اد الی الفا فانت حر نو اوس یی کان العبد حرا فی الحال دغه عبد به حر وی آزاد وی فی الحال وان لم يؤدي شيئا اگر کڅ شی ادا کړي نه دی یعنی ګورا دغه ځکه دغه فایر وړي دی کنه نو فا مجازي معنی علت د پاره دی نو اوس دغه غلام به فی الحال آزاد وی اور ادایګي د الف اگر کای نه وی کړي ولی به فی الحال آزاد وی ځکه چې علت مخ کی وی معلول بعد کی وی علت مقدم وی معلول مؤخر وی اول علت راشي بیا معلول رسی نو بس فی الحال دیتا ازادی راغله علت نو اوس معلول ادایګي د الف دی نو هغه به دغه غلام باندې دین وی دغه غلام به اوس 1000 درهم هغه به دی اقاتا ریوتی او دا به ورته ورکی پوه شي په خبره کان العبد حرا فی الحال وان لم يؤدي شيئا د دې کې به دا تعلیق د پاره نه وي یعنی دی ولا ازادي دا به ادایګي د الف پوری معلقه نوي ځکه صفا دغه ځکه تعقیب مع الوصل د پاره صحیح کیږي نه کچرته تعقیب مع الوصل د پاره دغه ځکه و نو بیا به د دې ازادي ادایګي د الف پوری معلقه وا خو د دې کې خو هغه معنا صحیح کیږي نه کنه صحیح شو حقيقي معنا دلته کې صحیح کیږي نه ولو قال للحربي بل مثال کچرته یو مسلم سړی کمانډر هغه وی حربي کافر ته انزل فانت امن رکوشا ولی زکات امن مندون کې نو ګوره اوس دغه ځکه مو مقشانت خبره صلاحیت مجاز دغه محل لري څنګه نزول د پارا علت څه شه دی هغه امن دی کنه هغه مأمون کېدل دي چې هغه مأمون نوي نو هغه رکوزیدل شي نه نو اوس رکوزیدو د پارا نزول د پارا علت هغه امن کېدل دي نو دا علت ولا معنا دلته کې صحیح دی کنه دی ها نو مجازي معنا صحیح کیږي ګوره تاسو معنی تاسو چې رکوشه ته ځکه چې ته امن مندون کې نو پاسه څه شي کوي ته غوځي نه کنه رکوشه هیڅ هم نشته نو ګوره دا علت ولا معنا صحیح کیږي کنه اور بل تعیین د مجاز اور تعذر د حقیقت باندې دلیل څه انزل جمله انشائیه فانت امن جمله خبریه کان امنا دا وی امن مندون کې و ان لم ينزل اگر کدا رکوز نشي صحیح شو ګوره الته کی تاسو ته مثال ذکر شوی کنه څه رکوشا په حال کون دستا کې څه ته امن مندون کې نو هغه سره کوز شوی نه وي نو هغه بیا امن ولو نبو صحیح شو ځکه الته کې حال د پاره اور معنا د شرط افادای کولا نو دغه ځکه فا مجازي معنا هغه څه شه دی علت دی اور علت مخ کی وی معلول بعد کی وی نو اول به علت راشي کان امنه نو بیا معلول نزول دی صحیح شو څه علت ثابت شي معلول به وی کنه اوس اگر کدا بیا رکوز نشي هم هغه خو معلول دی خو علت خو مندل شوی دی فانت امن وفي الجامع
په جامع الصغیر نومي کتاب کې امام محمد رحمت الله علیه و مسله ذکر کړی دی ما هغه دی اذا قال څکله وی خاون امر امرأتی بیدک فطلقها زما د بیبي ولا معاملہ ستا په لاس کې دی فطلقها نو ته دیتا طلاق ورکا ګوره امر بالید دا یاد ساتو د طلاق په باب کې امر بالید دا الفاظ کنایي دي امر بالید دا الفاظ کنایي دي اور الفاظ کنائیه سره کم طلاق واقع کیږي طلاق باین واقع کیږي صحیح شولا نو اور بل دا خبر آیات ساتو چې یو دی توکیل اور یو دی اختیار یو دی توکیل اور یو دی اختیار توکیل دا کار سار تر سوال سره پورا کیږي توکیل کار سار تر سوال سره پورا کیږي یعنی تما وکیل جوړ کې کنا دغه وکالت کې به تاسو ما کله فارغيږي چې کله ته هغه کار وکي اور یو دی اختیار اختیار کې هغه کار وی تر مجلس ختمي دو پوره هغه کار کول وی تر مجلس ختمي دو پوره لکه ما ته د اختیار درکو کنا مولوی صاحب خدا کوي وکا نو اوس دا ما ته اختیار درکو اوس دغه کار کولو اجازت دغه اختیار دا سره بکله پوری وی تر مجلس پوری خو ګوره مجلس نه مراد دا نه دی سو اوس د دې کې تاسو دا ناسیو مجلس په داوی چې مسپخینه پوری خطا سو د دې کې ناسیو نه دغه مجلس نه مراد دا بوي ستانه دسی یو کار څرګند نشي څنګه په اعراض باندې دلالت کوي په څه شی باندې اعراض باندې دلالت کوي لکه ماته تول مولوی صاحب خدغه کتاب دلته کې کېګه د کېګ داوا نو اوس ته هغه د بعد یو کارو کو بل کارو کو او ته دا وی چیرې ماته خو یاسم اختیار کړو بیا هغه د بعد کتاب کېګه دی نو زه تا باندې आवाज کوله شم چیرې اوسي ما کېګه دا صحیح ولا نو اختیار څه کم دی دا تر مجلس ختمی دو پوری وی اور مجلس نه مراد یو ځای کې ناس ته صرف نه دی چې دلته نه پرته نه ته به اختیار وی بلکې دینه مراد دا دی چې تانه د یو کار نوي شوی چې هغه په اعراض باندې دلالت کوي نو ګوره دوی خبره د بیان شوي یو دا چې امر بالید دا طلاق په باب کې الفاظ کنایي دي اور الفاظ کنایه سره کم طلاق واقع کیږي طلاق باین اور بلدات یو توکیل دی اور یو اختیار دی اور امر بالید امر امرأتی بیدک دا اختیار دی خدا توکیل دی دا اختیار دی دا څه شی دی اختیار دی ها امر بالید زما د بیبي معاملہ ستا په لاس کې دی فطلقها ځکه هغه طلاق کا صحیح شو ځکه هغه طلاق کا نو دا اختیار دی ها نو فطلقها فی المجلس ګوره د مجلس ولا کې دی لګول کنه نو دی طرف ته اشاره وکا چې دا اختیار دی اختیار د مجلس تر حدوی نو هغه دغه مجلس کې دغه خزه طلاق کا نو طلقت تطلیقه بائنه نو طلاق به وی دا طلاق بائن سره ولا يكون الثاني توکیلا بطلاق غیر الاول ګوره اوسه امر امرأتی بیدک دینا خو اختیار دی امر بالید دا خو یو طلاق فتولقها دا بل ټکی راغلو طلاقی کا نو اسی خو ظاهر کې دا معلومیږي چې د دوه طلاقونو یعنی فتولقها نه معلومیږي طلاقی کا دا توکیل دی خو اختیار دی دا توکیل دی دا څه شی دی توکیل دی یره زید امر ته ویلو چې امر زما بیبي طلاق کا نو دا څه شی دی دا توکیل دی کار ور باندې وسپرل کنه څوره پوری هغه کار نه وی کړي هغه کول شي اور امر امرأتی بیدک دا اختیار دی نو یو طلاق امر امرأتی بیدک اور بل طلاق فتولقها دا خو د دې کې به صرف یو طلاق واقع وي دغه وکیل به طلاق بنوي ولی ځکه چې د زفا دا علت د پاره داخل دا علت د پاره دی دغه فا تعقیب مع الوصل د پاره
نه دی، یعنی حقیقی معنا کې نه دی. کچته دا حقیقی معنا کې وي نو بیا خو به دوه طلاقونو اختیار دي سره. صحیح شو؟ یو طلاق هغه د توکیل ولا او یو طلاق د اختیار ولا. صحیح شو ولا؟ خود دې کې فا د تعلت د پاره دی، فا حقیقی معنا تعقیب مع الوصل د پاره نه دی. نو ولا یکون الثانی اور نبوی دغه قول ثانی، ولا یکون الثانی القول الثانی دغه دویم قول دا به توکیل وکیل جوړول نوی بطلاق په دسه طلاق سره غیر الاول څنګه اول نه علاوه دی، اول نه علاوه اول هغه خو طلاق باین هغه واقع کو کنه فتولقها هغه خو طلاق ورکو کنه او طلاق چې ورکو طلاق باین ولی ځکه امر بالید دی، امر بالید سره طلاق باین واقع کیږي. نو فسوارا پس وګرځیدل کانه گویا کی دی قال یلدی تولقها تطلاق کدا بسبب په د دې ان امرها بيدک څه بشک معاملات د ما بیبي بيدک استا پلاس کې دي. صحیح شو؟ یعنی گویا کې دی وته څه دي، یعنی دا تفاد علت ولا معنا کوي. صحیح شو؟ صفا دروړي دي نو دوا طلاقونه نشي ورکوله، یو طلاق به ور کوي. نو گویا کې دی یلی دی تولقها تدا طلاق کا بسبب ان امرها بيدک په سبب د دې چې بشک معاملات دي اختیار د دي بيدک ستا پلاس کې دي. صحیح شو؟ ولو قال طلقها فجعلت امرها بيدك تاسو ته دا خبره شي وا صفا مجازي معنا علت د پر رزي اور بیا درته دا یلی شی او څه د غفا کله په علت باندې داخليږي اور کله په معلول باندې داخليږي. لکه علت باندې داخليږي دغه مثال ته بیان شو ادي الی الفا فانت حر سادا کته ما ته زر علت ولی ځکه چې ته آزاد اور دغه فا کله کله په معلول باندې داخليږي. لکه هغه د پر مثال امر امراتی بيدک دا اوس علت ته معلول حکم هغه څه شه دي فتولقها ما د خپل بیبي معاملات تا پلاس کې درکړې دي، اختیار م درکړې دي. فتلقها نو ته هغه طلاق کا. نو اوس دغه امر امراتی بيدک دا څه شه دي علت ته، دا څه شه دي فتولقها دا څه شه دي معلول دي. یعنی ګوره بعد کې د طبيعه مصنف رحمت الله علیه یلی دی کانه قال طلقها گویا کې هغه یلی دی چې ته طلاق ورکا ولی علت څه شه دی بسبب ان امرها بيدک. اوس دغه مثال د هغه دی چې دغه فا د په علت باندې داخله شوی دی، فا په څه شي داخله شوی په علت باندې، یعنی فا ما بعد دا علت اور ما قبل معلول حکم تولقها فجعلت امرها بيدک پس ته طلاق کا دغه بیبي ولی فجعلت امرها بيدک ځکه چې ما ګرځولې دي معاملات هغه ستا په لاس کې. نو فتولقها فی المجلس پس هغه دا طلاق کا په مجلس کې طلقت تطلیقه رجعیه نو دغه خزه طلاق کړل شو په طلاق رجعی سره. طلاق رجعی یو طلاق په واقعي طلاق رجعی. اوس دغه دې کې فل مجلس کې دی لګولې دی باندې ځان پوي کا فل مجلس کې دی لګولې دی کنه د دې د پاره سو ګوره اوس ظاهر کې دغه فهم کیږي ستولقها دي سره توکیل ور کړی دی. څه شی ور کړی؟ توکیل. ګوره دا اختیار نه دی ښا هغه مخ کې څه دا ذکر کړی او څه امر امراتی بيدک دا اوس اختیار دی او د دې کې تولقها ته طلاق ورکا نو دا خو اختیار نشو کنه دا څه شی شو توکیل شو. اوس دغه فجعلت امرها بيدک دغه فاس داخله شوی دی کنه نو دا هغه د پاره بیان د علت دی، دا هغه د پاره بیان د علت دی، دا اختیار نه دی ښا دا بیان د علت دی. نو اوس ګوره د دې ظاهر نه دا معلوم کیدله دا فهم کیدله
څه یو دغه توکیل دی چې طلقها او یو فجعلت امرها بيدک تی چې دا اختیار دی دا څه شی دی اختیار دی نو اوس کچرته مجلس کې اختیار خو څومره حد پوری وي تر مجلسه پوری صحیح شو تر مجلسه پوری اختیار برقرار وي بیا خو اختیار ختم کیږي کنه او توکیل خو کار کولو پوری وي چې څومره پوری کار نه وی کړي نو اوس کچرته مجلس کې دی طلاق ورکو نو ایسه دا خبره دینه فهم نه کې چې یو طلاق توکیل ولا او یو طلاق د اختیار ولا نو دوا طلاقونه شو صحیح شو نه دوا طلاقونه مجلس کې هم نه دي که مجلس کې ورکړلو نو بیا هم طلاق رجعي اور که بیا مجلس د بعد ورته ورکو نو بیا هم طلاق رجعي نو دغه مجلس کې د څه لګولې د د پاره چې دوا طلاقونه بیا هم نه کیږي د دې کې فجعلت امرها بيدک دغه فا علت باندې داخله شوی دی دا بیان علت د پاره دی نه دغه فا تعقیب مع الوصل د پاره کچته دغه فا تعقیب مع الوصل د پاره وې نو بیا دوا طلاقونه راتللو د څو طلاقونه راتللو دوا طلاقونه په مجلس کې خو چون کې دغه فا بیان علت د پاره دی فا تعقیب مع الوصل د پاره نه دی اور کچرته ګوره فا په ځای باندې واوی راوړلو واو ولو قال کچرته ویلو خوان طلقها تدا طلاق کا وجعلت امرها بيدك اور ما ګرځولې د معاملات د استا په لاس کې وطلقها فی المجلس نو دیتا طلاق کا په مجلس کې طلقت بتطلیقتين نو دا به طلاق ولې شي په دوه طلاقونو سره صحیح شو ځکه چې د دې کې واو دی اور واو څه د پاره رسی مطلق جمع د پاره رسی څه د پاره نو ګوره یو طلاق طلقها اور بل طلاق جعلت امرها بيدک دوا طلاقونه صحیح شو دوا طلاقونه شو اور بل دغه دواړه طلاقونه دا به طلاق باین وی ک طلاق رجعی به وی دا به طلاق باین وی طلاق باین بوي ځکه څګوره طلقها دي سره خو طلاق رجعي رسی اور وجعلت امرها بيدک دي سره طلاق باین رسی اور قاعده ثابته ده دي کنه څکله حرمت اور حلت خپل مینس کې مقابله راشي نو بیا به ترجیح حرمت ته ورکول شي ترجیح به چاته ورکول شي حرمت او د دې کې طلاق رجعي دا خو حلت دی کنه صرف رجوع سره خزه خو پتا باندې حرام نه دی کنه صرف رجوع ورته وکه خزه د پرته جایز دی او طلاق باین دا خو حرمت راولو کنه دا خزه خو پتا باندې حرام دی تر څو پورې چې دې سره تجدید نکاح نوي کړي نو اوس حلت او حرمت خپل مینس کې مقابله راغله نو ترجیح او حرمت ته ورکول شي نو دوا طلاقونه باین بواکي وي پوه شي په خبره اوس ګوره د دې کې یو اشکال دار سي اگر که تاسو ذهن کې نه دی راغلی خدای دې تاسو ذهنونه د سي کې نو څه اشکالونه ورکې راشي خو خوب یولي یو ذکر رسینه سوچ مشتانه مطالعه کوونه چا ذهن کې اشکال شته تاسو مطالعه نه کړی کنه مطالعه م کړی نو بیا برغلو خاجي نو اوس ګوره د دې کې دا اشکال رسي طلقها وجعلت امرها بيدک ما دغه واو څه د پر وګرځول مطلق جمع د پاره او د دې کې دغه واو مطلق جمع د پاره صحیح کیږي ولی ځکه طلقها جمله انشائیه ده وجعلت امرها بيدک دا جمله خبریه ده نو جمله خبریه ترتب دا په جمله انشائیه باندې نشي کېدلی نو د دې خو واو مطلق جمع د پاره نرسي کنه خود دې خو ګرځول دي جمع د پاره نو جواب دا دی سګورا واو حقيقي معنا نه مجازي معنی طرف ته ضرورت کوي کنه نو دوا شرطونه یو دا صلاحیت مجاز خلری کنه هغه محل یو شرط داو کنه خود دې کې دغه محل صلاحیت مجاز نه لري څنګه نه لري سګورا واو ته مطلق جمع د پاره کې اور مجازي معنا به د واو ولا واخلي نو ځکه د دې خواطف صحیح کیږي نه کنه عطف نه صحیح کیږي
نو څه کله عطف نه صحیح کیږي نو مجازي معنا باخلې کنه مجازي معنا واخلې اور ما څه کله مجازي معنا حال دی اور حال افاده د معنا د شرط کوي نو اوس په د شرط ولا معنا وکړه کنه شرط ولا معنا نه صحیح کیږي څنګه نه صحیح کیږي ګوره تولقها ته طلاق ورکدا خزتا کچرتا ما د دې معاملات ته پلاس کی ګرځولې وی نو دا معنا صحیح شو ته طلاق ورکدا خزتا کچرتا ما د دې ولا معاملات ته پلاس کی ګرځولې وی معنا صحیح کیږي اوس دا بالعکس کا جعلت امرها بيدك وتطلقها دسکا بیا معنا نه صحیح کیږي ما معاملات د دې ستا پلاس کی ګرځولې دي کچرتا ته د ته طلاق ورکې نو ګوره دا معنا نه صحیح کیږي صحیح شو کچرتا ته د ته طلاق ورکې نو بیا ګوره شرط ولا معنا بګی کنه نو معنا نه صحیح کیږي ځکه معنا خرابېږي نو لہذا مو مجازي معنی ته نه صحیح شو مو به حقيقي معنا خلص هغه مطلق جمع ده فرض نو طلقها یو طلاق وجعلت امرها بيدك دوا طلاقونه او دوا طلاقونه باین ولی ذکر طلاق رجی باین خپل منځ کې مقابله نو دواړه به باین وګرځي وکذالک لو قال طلقها وابنها او ابنها وطلقها اندرنګ کچرته ویل خوان تدیت طلاق ورکا و ابنها او دا جدا کا یعنی طلاق باین ورته ورکا ګوره واو سره ذکر کړي او یې ورته ویل ابنها وطلقها فطلقها فی المجلس خدای کې دغه فی المجلس قید څه کم دی کنه دي سره تاسو دا ولی کو د قید واقعي دی د قید واقعي دی د قید احترازی نه دی یعنی فجعلت امرها بيدک دا خو اختیار دی اور اختیار تر مجلس د حد پوری وي اور توکیل تر مجلس د حد پوری نه وي خدای کې دغه قید څه لګول فی المجلس یا خدا تسامح رغلی دی اور یا دغه قید واقعي دی نو وقعت تطلیقتان واقع بشي دوا طلاقونه خدای به دوا کم طلاقونه وي باین بوي کم بوي باین بوي طلقها وابنها خو ګوره یو سوال د پیدويږي کنه دغه دویم مثال کې ابنها وطلقها څه طلاق رجعي د بعد طلاق باین واقع کیدل شي او طلاق باین د بعد طلاق رجعي واقع کیدل شي نشي واقع کیدل کنه آسیا پیز غونډاره موشتو حقیقت معنی د مسلې ته پاته دي مسلې ته پاته دي طلاق باین د بعد طلاق رجعي نه واقع کیږي انده سې دی کنه نو د دې کې بیا ولي یي ابنها وطلقها هي ورته یری دي نو به وت طلاق ورکو نو دوا طلاقونه څنګه واقع کیږي پکاره دی یو طلاق باین واقع شي کنه او دا خو محل د طلاق دی نه طلاق رجعي څنګه واقع کړي نو هغه جواب ته دا وکي سګوره د دې کې ابنها وطلقها ابنها مخ کې ذکر دی طلقها بعد کې ذکر دی دا خو توکیل دی کنه دا خو طلاق نه ور کوي ځا اولی ابنها یلیدي او به طلقها یلیدي دا خو د دې کې دا وکیل جوړي صحیح شو طلاق خو نه ور کوي کچرته دی طلاق ور کوله د سینو بیا خو صحیح وا یو طلاق په وکي خو د دې خدا وکیل جوړي طلاق وغه مخ کې وکیل ور کوي کنه صحیح شو څکله وکیل طلاق ور کوي نو هغه طلاق ور کو دواړه واقع شي پوه شي په خبره وعلى هذا قال اصحابنا بنا بردی باندې زمونږه فقهای کرام یلیدي اذا اوتقت الامه المنكوحه ثبت لها الخيار خاجي اوس مسله دا ده زمونږ احناف او شوافیو په منځ کې دا مسله اختلافي ده بس بکو بس دا ستره مسله ده نه پوره کیږي